د مینا حج کیږي د اتم په ورځ د سهار لمونځ په مکه معظمه کې وشي. المرختونه بعد به روانېږي د مینا شریفې په طرف باندې. د ماسپښین لمونځ، مازدیګر لمونځ، ماښام لمونځ، ماخوستن لمونځ، د سبا د نم د ورځې د سهار لمونځ دا به هلته په مینا کې. اول سهار خو د اتم د ورځې په مکه معظمه کې کړی و، دا نور سبا سهاره پورې بیرته پنځه لمونځونه شوه، خو نن سهار نه بعد لاړې، سبا سهار نه بعد چې لمر وخیږي د هغه نه بعد به بیا د عرفات شریف په طرف باندې روانېږي. د عرفات خبره به وروسته کوو. دغه مینا 3 میله انداز د مکې معظمې نه په فاصله باندې ده. نن سبا آبادۍ د مکې معظمې ورسېدلې دي مینا ته. مخکې خو بیا بان و، اوس مینا ته ورسېدلې دي. دا مینا 2 میله اوږدوالی لري، تقریبا 3.5 کیلومتره اندازه اوږدوالی لري. د عقبې نه د جمره عقبات چې ده، هغه شیطان چې هغه د مکې معظمې طرفې ته رانږدې ده، د دریو شیطانانو د عرفات نه چې راوګرځي چې ولې یې اول هغه ولې بیا دا بیا د اخرنۍ دا اخرنۍ ته جمره عقبه وي. عقبه اصلا عربي کې کندې ته ویلی کېږي، دا د کندې په غاړه ده. نو دغه عقبات دغه کنده په مینا کې نه د حساب ده. د مکې معظمې طرف ته چې کومه کنده ده دا په مینا کې نه د حساب. د دغه مینا عقبې نه شروع ده، هلته بیا عرفات ته چې ځې، مزدلفې شریفې ته چې نږدې کېږي، عرفات ته نه مزدلفې ته، وادي محصر ورته وایي چې اصحاب الفیل هلته پکې محاصره شوي وو. تر یو ځایه پورې مینا ده، د عقبې نه نیولې تر وادي محصر. وادي محصر هم په مینا کې نه ده داخل، او عقبه هم په مینا کې نه ده داخل. 2 میله اوږدوالی لري، میل کیلومتر په حساب باندې 3.5 کیلومتره انداز لږ څه لیاور زیات دا یې اوږدوالی ده. سورې تر دغه کم ده. خدای او کرامت دغه منطقې ته خدای پاک ورکړی چې څومره خلک ورځي پکې ځایږي. نن سبا چې نه ځایږي، بعضې باندې طرفو ته عین مزدلفې شریفې طرف ته تیر کړي، او نن سبا خو نو غټې خیمې پکې ولاړې، تعمیرونه شوه پکې، روډونه شوه پکې، پاخه روډونه شوه پکې، دغسې حسابونه شوه پکې چې نو خود به ځای مشغوله کېږي. کنی وایي دا د دې د کراماتو نه ده چې څومره خلک په لکاو ورځي ټول پکې ځایږي. هلته دا د الله د حکم موافق به سړی چلیږي. مکه معظمه کې لمونځ څومره ثواب لري، خو دلته حکم دا د مکه معظمه به پرېږدي، عرفات ته سبا ته روانېږي، عرفات ته سبا ته روانېږي، خو ته به نن مینا ته ځان رسوي. دا مینا کې بیا خیمې ویل څرنګه دي، دا دوم باب. ازواج مطهرات چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره حج ته تللي وو، نو ام المؤمنین حضور پاک صلی الله علیه وسلم ته پیشنهاد کوي، که تا خوښه یې موږ به مخ ته لاړې شو، تا ته به په مینا کې یوه خیمه ودروو، چې اته په ورځ روانېږي، موږ به مخکې یو، هلته به یو خیمه درته ودروو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته ویل چې نه، مینا ځای د چوکېدن د اوښ د هغه چا ده چې مخکې تللی. څه معنی تعین د محل نشته پکې، چې په کوم ځای دې واړول. دا خو به بیا وروسته خلک دغسې چې تعینونه به کوي، نه چې په کوم ځای دې واړول هغه ځای ده، د هغه نه بعد به هلته ځای درته برابروي. دا حکم اوس مینا خو من سبقه دغه نه فقهي اعتبار باندې د حرم د آبادیو یو بل حکم علما ذکر کوي. دا چې حرم د خدای ده، مینا په حرم کې داخله ده کنه، عین تر مزدلفه هم په حرم کې د عرفات څوکې ته حرم رسېدلی، خپل عرفات هغه د هغه نه وتلی دی، د حرم نه وتلی. د حرم خو د ټول دنیا مشترک ځای ده، نو لہذا څوک کور کرایه باندې چاته ورکوی شي، کوټې د کرایې پکې جوړوی شي، لکه مسافرخانې جوړې کړي، دا کرایه چاته ورکوی شي، دا کوټې مځکه نه، کوټه، دا کوټه چې د جوړه کړې ده په بلې خرڅوی شي. نو مخکې فتوا دا وه چې نه اجاره شته، نه خرڅول شته،
ځکه دا د الله حرام ده، شخصي ملکیت د چا په هغه کې نشته. سر و کال خلک ورته راځي، څوک د عمرو دپاره، څوک د حج دپاره. نو دغه کوټو ته د مسلمانانو ضرورت ده، سر و کال ضرورت ده. یوه ورځ به خالي وي، خو بله ورځ به بیا څوک پیدا وي. یو ورځ به خالي وي، د شپې به بیا مسافر د کوم طرف نه را رسېدلي. نو لحاظه چې څوک ورغله هغه کومې آبادۍ چې هلته لکه اثرکاري چې شوي دي، دا به دغسې وي محتله په کرایه مرایه باندې به نه وي چې څوک راغله پکې واړول، چې کله تر باره شو بل به پکې اړوي. لیکن سیدنا امام یوسف صاحب وایي چې کرایه ورکول هم صحیح دي، خرڅول هم صحیح دي، خو یو مځکه ده، مځکې نه دا دیوالو د دغه لرګیو خرڅول. موږ تاسې دا د افغاني مهاجرینو کورونه چې دا دغه ملک کې جوړ کړي دي، هغه خټې او دیوالونه چې جوړې، کله هغه مهاجر د یو ځای نه بارېږي په بل یې خرڅ کړي. دا مځکه یې خرڅوي، داسې خرڅول هم دی وایي چې جایز دي، مځکه نه. خو د دغه کوټو چاچا خواري پورې کړې ده، خرچه یې کړې، د دغه خرڅول هم جایز دي او د دغه کرایه ورکول هم جایز دي. فتوا هم نن سبا په دغه باندې ده. ولې د موات مځکې دلته خو نه دی ویلې، زه اسې مثال در کوم. موات مځکه هم ټولو خلکو شریکه وي که نه وي، لیکن چا چې احیا یې وکړه بیا د هغه ملک ته هغه یې خرڅوی شي که نه شي خرڅولی. دلته هم ظاهري تملک شخصیت تعلق ثابت ده، جوړه ده، د خرچه ده په کړې ده، تعمیر ده کړې ده، هر څه ده کړې ده، نو خو د ده بلل کېږي. دا دومره غټ غټ بلډینګونه چې هلته نن سبا جوړ دي، په زراو زراو حاجیان په یوه بلډینګ کې ځایږي. دا په کروڑونو خرچې چې کړي دي، خو د غرض د ځان د ګټې دپاره یې کړي دي. د شخصي تعلق ده، پاچا نه اجازه اخیستې ده او هغه جوړ کړي دي، نو د دغه تعمیر خرڅول هم جایز شوه او د هغه په کرایه باندې ورکول دا هم جایز دي. او دغه ترغیب دغه ته ورکړی دی چې سړی د دنیایي ګټو سوچ ډېر نه پکې کړي. نه مناخ من سبقات دغه طرف ته ترغیب چې اوس که څوک صدقه جاریه په شکل کوټې پکې جوړې کړي چې څومره حاجیان راتله د هغو دپاره به سهولت وي، پکې خدای پاک به ده ته ثواب ورکوي. د کرایې کوشش ته نه کوي، که جایز خو شوه، لیکن ترغیب دغه جانب ته ده چې په حرم د خدای کې دنیایي ګټو لحاظ باید ډېر نه وي.